السلام علیکم ګرانو او زما زړه ته رانږدې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کومه. خدای دې چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زموږ نننۍ ویډیو ده د عمران خان خبرې د هګۍ او د کلیوالو د ښځو په اړه چرګانو روزنه څنګه کیدی شي. خبر دی هغه دا چې عمران خان په چرګو نړیوال پورونه خلاصوي. عمران خان د خپلو 100 ورځو په راپور کې ویلي دي چې کلیوالو ښځو ته به چرګې او هګۍ ورکوي او همداشان د چرګو سره به ورته ستنې او دواګانې هم ورکوي تر څو چې چرګې ژر وده وکړي او ژر ژر هګۍ وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دا کار به د هېواد په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي. د عمران خان مخالفینو د عمران خان دا کار په نړیواله کچه مسخره کړې ده او وایي چې اوس عمران خان غواړي چې نړیوال پورونه د چرګو په روزلو او د هګیو په خرڅولو خلاص کړي. نه یوازې عمران خان مخالفینو د عمران خان دا کار مسخره کړی بلکې نور عامو خلکو هم په دې اړه په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې بېلابېلې تبصرې لیکلي. ضیاءالدین بروش په خپل ټویټر کې لیکلي چې د عمران خان خور علیمه خان د چرګو او هګیو په خرڅولو په دوبه کې کورونه آباد کړل. همداشان دې کس ټویټر کې لیکلي چې کوم قسم چرګې به ډېرې ښې وي چې موږ یې هم واخلو. د پاکستان حکومت ډېر زیات پورولی ده. که ټوله قرضه یې په نفوذ وویشل شي نو شاید هر کس یې $1.5 پورولی شي او دې پورونو کې ډېر پور د امریکا دی. یعنې هر پاکستاني د امریکا او همداسې د نورو هېوادونو پورولی ده. عمران خان د ټاکنو په وخت کې خلکو ته وعده ورکړې وه چې پاکستان به له نړیوالو پورونو خلاصوي، خو نه دا چې پاکستان یې د نړیوالو پورونو خلاص نه کړ بلکې نور یې هم پورولی کړ. پاکستان ته امریکا او نړیوالې ټولنې هر کال ډېرې پیسې ورکولې تر څو د ترهګرۍ په ضد یې وکاروي. خو پاکستان نه یوازې دا چې پیسې د ترهګرۍ په ضد نه کارولې بلکې په هغوی یې ترهګر روزل. نو د همدې امله په وروستیو کې همدغه پیسې هم پرې بندې شوې. بیا عمران خان د نړیوالو مرستو پورونو لپاره په ډېرو ملکونو وګرځېدلو خو تش لاس او ناهیلې بېرته پاکستان ته ستون شو. هېڅ هېواد یې پور ورنه کړ ځکه پاکستان کې کومه عایداتي سرچینه نه لري چې دا پورونه خلاص کړي. نو همدې لپاره اوس ورته کوم هېواد قرض هم نه ورکوي. د عمران خان مجبوره ده چې چرګو، چرګوړو او هګیو فکرونه وکړي. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی او زموږ چینل ځان سره حتما سبسکرایب کړئ او ورسره د ګنټې نشان هم ووهئ چې په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې تاسو ته راشي او بالاخره زموږ چینل هم ځان سره لایک کړئ چې نور ملګرو سره هم شریک کړئ.